دغه ویډیو په سوشل میډیا ډیر زیات گردش کوي او خلک ورسره مختلف قسمه تفسیری لیکي. دا ویډیو موږ ته هم اوس په لاس راغله نو موږ غوښتل چې دلته له تاسو سره شریکه کړو. که غواړئ چې تاسو یې هم وګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. دا دې ویډیو اصل حقیقت څه دی، دا ویډیو چا وایرل کړې ده او د څه وخت ده او دا د افغانستان د کوم علاقې ده، دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. ملګرو لا نن سهار راځي دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې او اکثره نیوز چینلونو هم راخسته ده شیر کوي او هر څوک ورسره د خپل خوښي او مزاج تفسیری لیکي. په دې ویډیو کې ښکاري چې د طالبانو د شورتي یو سرباز لا یوې ښځې سره چې سور ټیکری او تورې جامې په تندې همدا 2 نمبر کار کوي. له دوی څخه د همدې کار ویډیو جوړه شوې ده اوس په سوشل میډیا خپره شوې. د دې ویډیو په اړه باندې د طالبانو له رسمي ادرس څخه تر اوسه کوم چارواکي څه نه دی ویلي. په سوشل میډیا د تیر جمهور نظام چارواکي طالبانو ته د دې ویډیو په سر پیغورونه ورکوي او وایي چې طالبان چې څه هم کوي دوی لپاره حلال دي، خو که نور یې وکړي بیا د هغوی لپاره حرام او هغوی ته بیا سرسختې سزاګانې ورکول کیږي. طالب چارواکي بیا په سوشل میډیا او فیسبوک باندې همدا لیکنې کوي چې دا ویډیو اصلي نه بلکې جعلي ده، دا په ای آی جوړه شوې ده او د طالبانو د بدنامولو لپاره یوه هڅه ده. اکثره خلک دا لیکي چې دا ویډیو نوي او د فاریاب ولایت ده، خو ډیری بیا دا وایي چې دا زړه ویډیو ده اوس اپلوډ شوې ده. ملګرو د ای آی زمانه ده، په ای آی باندې اکثره خلک هر قسمه ویډیوګانې جوړوي او د همدغه ای آی ویډیوګانو په واسطه باندې د هر قسم اشخاصو یا ډلو د بدنامولو کوشش کوي. دغه ویډیو مکمله موږ ته هم نن سهار راورسېدله او مکمله مو وکتله. که تاسو هم غواړئ چې د ثبوت لپاره همدا مکمله ویډیو ګورئ، تاسو ته به یې درولېږو، تاسو یې هم وګورئ او تاسو په خپله قضاوت وکړئ چې دا ای آی ده او که اصلي. خو زموږ د معلوماتو او ریسرچ مطابق باندې دا مکمله ای آی جوړه شوې ده او یوې داسې ډلې جوړه کړې چې د طالبانو د بدنامولو کوښښ یې پکې کړی. نو که غواړئ چې تاسو یې هم وګورئ او تاسو هم پوه شئ چې دا اصلي ده که جعلي، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به دا مکمله ویډیو تاسو ته درولېږو. تاسو یې په خپله وګورئ او بیا وروسته قضاوت وکړئ.